د پیریانو غونډۍ په نامه مشهور د ژوب ولسوالۍ یو لرغونی او تاریخي ځای. دغه غونډۍ د ژوب په اپوزۍ کلي کې موقعیت لري. ځایي خلکو په دغه سیمه کې مجسمې د خټو ګړي، لوښي او ډیری نور لرغوني آثار موندلي دي. لوړې حال ته پر هغه ځای باندې اوس هوار کړ چې هغه ځای د شډوپیو چې دا د دوی منظر دی په هغې کې د چونې اثار وو. دلته دا باغچه چې جوړه ده په دغه کې ویاله وه چې دا د دوی څه دی کاریز وی، هلته څه دی هغه یې هایدرا وه او هغه شی چې ده پر هغه دا د ګړیو د بنیادو د دغو اثرات وو چې یو زمانه کې دلته هم څه دی ډېر خلک اوسېدل دي او هلته دکان ما درته وویل هغه دکان چې کمر ونړېد هغه ښکاره شو هغه ګډ د خدای ګړي وو مات. داسې اړونه دي پکې. د دې کلي اوسیدونکی حکیم خان هر ورځ دلته راځي او ډیر څه یې لیدلي دي. هغه وایي د پیریانو په غونډۍ کې موندل سوي توکي دا ښیي چې زرګونه کلونه پخوا خلکو په دې سیمه کې ژوند کړی دی. تاسو کتلی شئ دلته ټوکرې موجوده دي، داسې د هډوکو ټوکرې موجوده دي، هغه سونګیان چې کوم دي یعنی د خاورو لوښي چې کوم دي هم موجوده دي. له دې څخه دا معلومېږي چې دلته یو سیویلایزیشن راغلی دی، خلکو دلته ژوند کړی دی، وخت یې تېر کړی دی. دغه غونډۍ 240 متره اوږده، 200 متره پلنه او 16 متره لوړوالی لري. یو شمیر لرغونپوهانو د دې غونډۍ د ارزښت پر اساس دلته سفرونه کړي دي او دا یې ښودلي چې د پیریانو غونډۍ یو لرغونی ځای دی چې شاوخوا 4.5 کاله زوړ تاریخ لري. چا وزټ کړی دا یو ډاکټر فریتز نیولټینګ دی په 1897 کې د وزټ کړی دی او دا سایت ډیسکور کړی دی او د دې مټیریال هم پبلش کړی دی. د دې نه علاوه بیا ورلسټاین راغلی دی په دې سایت باندې کار کړی دی، هغه تقریبا 1927 کې راغلی دی او د دې نه علاوه واټر فیر سرویس راغلی دی په دې هغه باندې کار کړی دی، هغه تقریبا 1950s کې دی راغلی دی او د دې نه علاوه رفیق مغل صاحب راغلی دی چې هغه په 1972 کې کار کړی دی. نو د دغه کلچرل مټیریالز دي هغه سټډي کړی دي، په دې څلور پیریډ کې ډیوایډ کړی دي او دغه تقریبا د 4.5 BC سوینسي تر ساسانیان پیریډ پورې پر دې باندې اکوپیشن شوی دی. لرغونپوه ذاکر خان زیاتوي چې د پیریانو غونډۍ نه یوازې زموږ د لرغوني تاریخ یوه نښه ده بلکې زموږ د کلتوري پیژندګلوۍ یوه برخه هم ده. په دې کې د مادر ګاډسز چې دي د دې ډېر زیات امپورټنټ رول دی. دا شان موږ په انډس ویلي سیویلایزیشن کې پیدا کړي، دا شان موږ په میرګړ سایټ څخه پیدا کړي دي. نو موږ دا وایو چې دا د ژوبه څخه تللي دي، دا د دې سایټ څخه دونه په زیات تعداد باندې راوتلي دي، په د نورو سایټو باندې دونه زیات تعداد نه دي راوتلي. دغه غونډۍ د ځینې خلکو لخوا د قیمتي آثارو ترلاسه کولو په موخه د کیندلو له کبله ډیره زیانمنه سوې ده، خو لا هم ډیر ارزښت لري. د بلوچستان ایالت لرغونپوهنې د څانګې په وینا دوی د ساتنې لپاره ګامونه پورته کړي. حمید الله ستوری شیراني، DW ژوب، بلوچستان.